تصور وکړئ زرګونه کاله مخکې د آسیا په زړه کې داسې یو تمدن موجود و چې نه یوازې د دې سیمې کلتور یې بدل کړ بلکې د نړۍ پر تاریخ یو ژور اغیز پرېښود. په همدې تمدن کې د پسرلي پیل د نوي ژوند نښه وه او له همدې ځایه یو جشن پیدا شو چې نن یې نړۍ د نوروز په نوم پیژني. خو دلته یوه پوښتنه راپورته کیږي، که دا جشن د آریایي تمدن برخه وي نو بیا ولې پښتانه دا نه لمانځي؟ حال دا چې پښتانه هم ځان د آریایي تمدن یوه برخه ګڼي. همدې سره زه انور شینواری تاسو ته د ډالۍ پښتو ایډونچر یوټیوب چینل څخه مخاطب یم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په دې چینل کې زه د تاریخ، کلتور او ګران هیواد افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه په مختلفو موضوعګانو خپرونې او یا ویډیوګانې جوړوم. نن به موږ د یوې ډېرې ژورې موضوع په اړه خبرې وکړو چې د نوروز، زردشت، آریایي تمدن د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان د تاریخي پلوه څه اړیکه لري. شروع به د هغه قومونو څخه وکړو چې په دې سیمه کې میشتو او ډېر تمدنونه یې رامنځته کړي وو او دا قومونه آریایان وو. راځئ چې اوس په دې باندې هم لږې خبرې وکړو چې آریایان څوک وو. آریایان هغه لرغوني قومونه وو چې شاوخوا 4000 کاله مخکې د منځنۍ اسیا، افغانستان او ایران په سیمو کې اوسېدل. دوی ګډه ژبه او کلتور درلود او وروسته په دوو لویو ډلو وویشل شو. یوه ډله یې د ایران او افغانستان لور ته ولاړه، بله ډله یې د هند شمال ته ولاړه. له همدې امله د ایران او هند ډېر لرغوني کلتورونه د آریایي تمدن سره تړاو لري. آریایان زیاتره کروندګر او مالداران وو او د طبیعت سره یې ژوره اړیکه لرله. دوی د لمر او اوبو درناوی کاوه او همدا عقاید وروسته د دینونو لکه زردشت او د لرغوني هند د ویدي کلتور برخه شول. که څه هم دوی مختلفو سیمو ته کډوال شول، خو د دې سیمو ژبې او کلتورونه اوس هم یو بل سره ورته والی لري. راځئ چې لږ نورم ژور پکې ننوځو چې د پښتنو سره اړیکه څه وه. د پښتنو او آریایانو اړیکه په مستقیم او ساده ډول داسې هم تشریح کېدی شي. اول ژبه، د پښتو ژبه د هند ایرانی ژبو له ډلې څخه ده چې د آریایي ژبو برخه ګڼل کېږي. د جغرافیایي پلوه پښتانه په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د لرغوني آریایي تمدن برخه وه، لکه اوسنی افغانستان، خراسان، د هندوکش سیمې او ځینې حتی په ایران او منځنۍ اسیا کې هم اوسیږي. او د کلتوري له پلوه پښتانه ځینې داسې دودونه لري چې د آریایي تمدن څخه ورته پاتې دي، لکه میلمه پالنه، د غیرت او عزت ارزښت، د طبیعت سره اړیکه چې دا ټول د پخوانیو آریایي دودونو سره تړاو لري. آریایان هغه لرغوني خلک وو چې د دې سیمې د ژبې، کلتور او دین بنسټ یې کېښوده. د آریایي یعنی آریان کلمه له یوې ډېرې لرغونې ژبې څخه راغلې ده چې ورته د هند ایرانی ژبو بنسټ ویل کېږي.
د آریان کلمه په اصل کې د کوم قوم نوم نه بلکې د ځان د پیژندنې لپاره به کارېده. خلکو به ویل چې موږ آریا یو، یعنی موږ شریف خلک یو. ډیر خلک آریایي کلمه د یو نژاد پورې تړي، خو ډیر اوسنی تاریخ پوهان د دې کلمې سره مخالفت لري او وایي چې دا یوازې ژبنی او کلتوري اصطلاح ده، نه د کوم خالص نسل پورې تړاو لري. آریایي کوم قوم نه خو د قومونو مجموعه وه چې کلتور، ژبه او د ژوند طریقه یې د دې سیمې پر تاریخ ژور اغیز پرېښوده. دلته به بیا دا پوښتنه راپورته کړو چې پښتانه چې د دې سیمې اوسیدونکي دي نو بیا ولې د نوروز په اړه بیلابیل نظرونه لري او په ځینو ځایانو کې نوروز هیڅ نه لمانځي. په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو، خو راځئ چې اوس د آریایانو مهمې لاسته راوړنې باندې هم یو څو ټکي خبرې وکړو. آریایان چې یو عادي خلک نه وو بلکې داسې خلک وو چې د دې سیمې په کلتور، ژبه او فکر کې ژور بدلون راوسته. د دوی د مهمو لاسته راوړنو څخه د ژبې جوړښت و چې وروسته د هند ایرانی ژبو بنسټ شو. ریګویدا په هند کې او اویستا په ایران کې له همدې کلتور څخه رامنځته شول چې د نړۍ تر ټولو پخوانیو لیکلو متنونو څخه دي. آریایي قومونه د نړۍ له لومړنیو قومونو څخه وو چې د آس کارول او جنگي مهارتونه یې رامنځته کړل. آس د سفر او جګړې لپاره کاراوه، چرخه لرونکي ګاډۍ څخه استفاده کوله او دا کار د دوی د پراختیا او ځواک سبب شو. دوی د طبیعت پر بنسټ مذهبي فکرونه رامنځته کړل چې وروسته د زردشت نظریه د یو خدای او اخلاقو پر بنسټ د نړۍ له مهمو فکری بدلونونو څخه و. د زردشت له لارې یو مهم فکر وړاندې شو، د نیکۍ او بدۍ ترمنځ مبارزه، رښتیا، عدالت او پاکي، چې دې مفکورې وروسته د نړۍ پر ځینو دینونو او مذهبونو هم اغیز وکړ. آریایانو د فصلونو سیستم ته ډیر اهمیت ورکاوه، د پسرلي پیل د نوي ژوند نښه بلله. له همدې امله د نوروز جشن رامنځته شو. خو یو څه باید واضح کړم چې آریایانو دا ټول شیان لومړي ځل نه دي اختراع کړي، خو دوی دا شیان پرمختللي کړل، خپاره یې کړل او د کلتور برخه یې وګرځوله. د زردشت نه مخکې آریایانو د طبیعت ځواکونه لمانځل. دوی د رڼا، اوبو او نورو طبیعي ځواکونو لپاره بیلابیل خدایان درلوده چې یو د هغوی څخه د میترا په نوم باندې خدای و. میترا څوک و؟ په لرغوني آریایي عقایدو کې یو مهم خدای و. میترا د رڼا، لمر، روغتیا، ژمنی، وفاداری خدای بلل کېده. خلکو باور درلوده چې میترا د انسانانو ترمنځ عدالت ساتي او دروغجن کسانو ته سزا ورکوي. د دې خدای عبادت منځنۍ اسیا، اوسنی افغانستان، وروسته په ایران او حتی تر روم امپراتورۍ پورې خپور شو چې ورته میتریزم ویل کېده. او یو بل خدای چې اناهیتا نومیده، د اوبو، پاکۍ او حاصلخیزي الهه وه. الهه یعنی خزینه خدای.
چې د سیندونو اوبو او باران سره تړاو درلود. او یو بل خدای چې اهورا مازدا نومیده د رڼا او حکمت خدای وو. وروسته ډیر مهم شو ځکه چې زردشت دا د یوازیني خدای په توګه معرفي کړ. د اندرا په نوم خدای چې په آریایي او هندي مشترک کلتور کې یاد شوی دی د جګړې او طوفان سره تړاو درلود. په هند کې دا یو مهم خدای وو. کله فکر وکړو دغه نمونه په اوس وخت کې هم په ځینو انسانانو باندې یخودل شوی دي، خصوصا زمونږ د وطن په فارسی ژبو خلکو کې دا نمونه ډیر اوریدل کیږي، لکه اناهیتانوم، بیترانوم او همدغه سي نور نمونه هم ډیر اوریدل کیږي چې دا د پخوانیو آریایي خدایانو نمونه وو. د پخوانیو آریایانو عبادت د طبیعت سره مستقیم تړاو درلود. د اور عبادت به کاوه ځکه چې اور دوی ډیر مقدس ګڼه. خلکو به اور بل کړ او دعا به کوله. د اور څخه علاوه دوی به د لمر عبادت کاوه، خصوصا د مترا خدای لپاره. د لمر خاطر ته به دوی ولاړو، دعا او احترام به کاوه. لمر د رڼا او حقیقت نښه بلل کېده. د اناهیتا خدای لپاره به دوی د اوبو عبادت کاوه. د سیندونو، چینو او ویالو درناوی به کاوه. اوبه به پاکې ساتلې. د باران او حاصل خیزۍ لپاره به دعاګانې کولې او په ځینې وختونو کې به حیوانات هم قرباني کول د خدایانو د رضا لپاره. خدا کار به په ځانګړو مراسمو کې کاوه. تر ټولو یې د اور عبادت ډیر مهم و ځکه چې دوی باور درلود چې اور د روغتیا او پاکۍ سمبول دی. د پخوانیو خدایانو لکه مترا او اناهیتا عبادت ځایونه د نننی افغانستان شمال او لویدیځ، د ایران د فلات په سیمه کې، منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او د هند شمالي سیمې چې دا ټولې د لرغوني آریایي تمدن برخې بلل کېدي. که څه هم د وخت په تیریدو سره دینونه بدل شول، خو د انسان او طبیعت ترمنځ هغه پخوانی اړیکه لا هم ژوندۍ پاتې ده چې د هغې جملې څخه په اوسني وخت کې همدغه د نوروز ورځ ده. اوس راځو دې ته چې اوس هم د دې دینونو کومې نښې نښانې شته. داسې به ووایم چې هو بالکل شته. د اور درناوی په ځینې کلیوالو سیمو کې لا هم خلک اور ته ځانګړی احترام لري. د لمر درناوی په کلیوالو کلتورونو کې د لمر خاطر ته یو خاص درناوی کیږي. اوس په هم په دې باندې لږ نظر واچو چې د پخوانی لرغوني آریایي وختونو دودونه په افغانستان کې هم پاتې دي او که نه. په افغانستان او سیمه کې ځینې رواجونه د هماغې پخواني کلتور سره ورتهوالی لري، لکه همدغه د نوروز جشن، یعنی د پسرلي د شروع کېدو، د طبیعت خوشحالي، د نوي کال پیل، د اور دودونه. په ځینې سیمو کې خلک د خوشحالۍ لپاره اور بلوي. کرنیز دودونه، د باران لپاره دعا، د فصل پیل، دا ټول د طبیعت سره تړلي پخواني آریایي عقاید دي چې تر اوسه پورې هم لمانځل کیږي. آریایانو نړۍ ته یوازې یو کلتور ورنه کړ، بلکې داسې فکرونه یې خپاره کړل چې تر نن ورځې پورې ژوندي دي. خو سره له دې ټوله لاسته راوړنه د وخت په تېرېدو سره
دا تمدن بدل شو او نوی ځواکونه نوی دینونه او نوی کلتورونه رامنځته شول او یو څه چې پاتې شو هغه نوروز یعنی د نوي کال پیل. یو لرغونی ښار بلخ چې د وسنی افغانستان په شمال کې موقعیت لري او بل لور ته د ډبرو ستره ماڼۍ چې خلک ورته تخت جمشید وایي. راځئ چې اوس په دې هم لږې خبرې وکړو چې دا ټول سره څه اړیکه لري او آیا دا ټول د یو پاچا یما چې ځینې تاریخ پوهان ورته د جمشید نوم هم ورکوي دا هغه کیسه ده. یما یا جمشید څوک و؟ یما چې په لرغونو متنونو کې د جمشید په نوم هم یادېږي یو افسانوي پاچا و. هغه د زرین عصر سمبول ګڼل کیږي. خلکو به د هغه په دوره کې په امن کې ژوند کاوه. ناروغي بالکل کمه وه. طبیعت او انسان سره همغږي وو. په اوستا کې هم د هغه د نوم یادونه شوې ده. تاریخ پوهان په دې نظر دي چې یما کوم تاریخي ثابت شوی پاچا نه دی بلکې د کلتوري او مذهبي افسانو یوه برخه ده. بلخ د یما او زردشت سیمه بلخ چې د لرغوني باختر مرکز و د تاریخ له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. دا د آریایي تمدن یو مهم مرکز و. ځینې روایتونه یما او زردشت دواړه د همدې سیمې سره تړي. بلخ یو رښتینی تاریخي ښار دی. دوستانو تاسو پوهیږئ چې د تخت جمشید په نامه باندې ځینې ځایان چې په ایران کې هم شته په افغانستان کې هم شته چې دا واقعیت سره د همدې د آریا د لومړني پاچا یما سره کوم تړاو لري او کنه دا کوم بل تاریخي کیسه ده. راځئ چې په اړه یې لږ خبرې وکړو. لومړی به شروع وکړو د تخت جمشید چې په ایران کې دی. په ایران کې یو لوی تاریخي ښار شته چې خلک ورته تخت جمشید وایي. خو حقیقت دا دی چې دا ښار د هخامنشیانو پاچاانو لخوا جوړ شوی. په ځانګړي ډول د داریوش په وخت کې شاوخوا 2500 کاله پخوانی دی. په اصل کې دا ښار جمشید نه دی جوړ کړی او جمشید هیڅ تړاو د دې ښار سره نه لري. خو وروسته د وخت په تېرېدو سره دا نوم خلکو ورکړی دی. اوس به هم راشو د افغانستان تخت جمشید ته. په افغانستان کې هم ځینې زاړه ځایونه د تخت جمشید په نوم یادېږي. په ځانګړي ډول د بلخ خواوشا ځینې زړې سیمې. په اصل کې دا کوم رسمي نومونه نه لري او د تاریخ له پلوه هم نه دي ثابت شوي چې په واقعیت سره به دا د جمشید لخوا دا جوړ شوي وي. دا ځایونه د خلکو د روایتونو لخوا نومول شوي. خلک خپل پخواني ښارونه د افسانوي پاچاهانو سره تړي ترڅو خپل تاریخ ته عظمت ورکړي. د مثال په ډول یما یعنی جمشید چې یو افسانوي پاچا دی د تاریخ لخوا څخه نه دی ثابت شوی. بلخ یو رښتینی ښار دی. تخت جمشید ایران یو رښتینی ښار دی خو هیڅ وخت د جمشید لخوا څخه نه دی جوړ شوی. او راځو اوس د افغانستان تخت جمشید ته چې دا هم د جمشید پاچا څخه نه دی جوړ شوی
بلکې دا یو ولسي نوم دی، خلکو ورته دا نوم ورکړی دی. جمشید د افسانې پاچا دی، بلخ بیا د تاریخ ښار دی او تخت جمشید د دواړو ترمنځ د انسان د خیال یو پول دی. تاریخ یوازې هغه څه نه دي چې لیکل شوي وي، بلکې هغه افسانوي کیسې هم دي چې خلک په باور لري او د یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. په آریایي تمدن کې خلکو مختلف خدایان بانځل، خو یو انسان د همدې تمدن څخه راولاړیږي او وایي چې یو خدای شته او هغه یو خدای لمانځه. دا انسان زاراتوسترا چې په پښتو او فارسي کې ورته زردشت وایي. زردشت څوک و؟ هغه یو عادي انسان و، روحاني فکر او ژوره فلسفه یې درلوده. د لرغوني باختر، بلخ او خراسان سیمې سره یې تړاو درلوده. په هغه وخت کې چې هغه ژوند کوه، تاریخ پوهان مختلف نظرونه لري. ځینې وایي چې هغه 1500 قبل المیلاد کې ژوند کاوه او بیا ځینې داسې نظر لري چې 600 کاله قبل المیلاد کې هغه تیر شوی دی. دقیق وخت معلوم نه دی، خو دلته یو سوال پیښیږي چې هغه پیغمبر او که افسانه وه. د هغه پیروان هغه پیغمبر بولي. اوسني وخت کې ځینې ایرانی او غربي پوهان هغه پیغمبر بولي، خو بیا ځینې علما برعکس هغه فیلسوف بولي. ډیر احتمال شته چې هغه یو رښتینی انسان و، خو ژوند یې افسانوي بڼه اخیستې ده. د هغه وخت مخکښ پاچا یا واکمن چې 20 افسان نومېده، د ملاتړ کوونکو پاچاهانو څخه و چې د هغه دین یې ومنوده او په خپرېدو کې ورته ډیره زمینه برابره کړه. ویشتاس هغه پاچا چې د زردشت فکر یې ژوندی کړ. هغه څوک و؟ زردشت په کیسه کې یو ډیر مهم شخصیت دی. هغه یو پاچا یا سیمهیز واکمن و چې د زردشت د دین لومړنی او تر ټولو مهم ملاتړ کوونکی و. چیرته پاچا و؟ ډیر تاریخ پوهان باور لري چې ویشتاس د لرغوني بلخ یعنی باختر خراسان په سیمه کې واکمن و چې د ننني افغانستان شمال او د ایران ختیځې سیمې دي. دقیق ځای معلوم نه دی، خو په ډیر باور او یقین سره باختر تر ټولو قوي نظر دی چې باختر کې د واکمني وه. ولې د زردشت نه متاثره شو؟ په هغې وخت کې خلکو مختلف دینونه لمانځل، د ډیرو خدایانو عبادت یې کاوه، ټولنه ډیره بې نظمه وه. خو کله چې زردشت خپل پیغام وړاندې کړ، د یو خدای اطاعت، اهورا مزدا چې د عدالت او اخلاقو خدای و، نو دا فکر د ویشتاس لپاره ډیر قوي او منظم و. ویشتاس یوازې د عقیدې له مخې نه بلکې د سیاست له مخې هم دا دین ومانو، ځکه چې یو دین د خلکو یووالي کې ډیر مهم رول لوباوه. د یو خدای عبادت قوي حکومت ته هم مرسته کوله، د مذهبي نظم د ځواکمن سلطنت په قوي کېدو کې هم ډیر مهم رول لوباوه. خو اوس راځو د ویشتاس رول ته.
هغه زردشت ته پناه ورکړه، د هغه پیغام ته رسمي ملاتړ ورکړ، د دین خپرېدو ته لار هواره کړه. که هغه نه وای دین به ډیر محدود پاتې شوی وای. خو اوس راځو دې ته چې دا یو تاریخي حقیقت دی که هسې افسانه ده. تاریخ پوهان په دې باور دي چې ښایي ویشتاس یو رښتینی پاچا و، خو د هغه د ژوند ډیر جزیات د روایتونو له لارې راغلي دي. مهم تحلیل دا دی چې زردشت فکر راوړ، خو ویشتاس هغه فکر په ځواک بدل کړ. په تاریخ کې ډیر فکرونه راځي او له منځه ځي، خو هغه فکرونه پاتې کیږي چې ځواک ورسره یو ځای شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر دین د خپرېدو په وخت کې ډیر مخالفان لري، نو زردشت هم خپل مخالفان لرود، د پخوانی دین پلویان، حتی چې د ژوند ته هم خطر پیښ کړی و. د هغه عقیده څه وه؟ د هغه عقیده د یو خدای اطاعت کول او هوره مزده، چې هغه 3 اصولونه درلوده: نیک فکر، نیک وینا، نیک عمل. د ښه او بد ترمنځ مبارزه کول. خو اوس به په دې هم لږ فکر وکړو. نو د پښتنو سره اړیکه څه وه؟ ځکه چې زردشت د همدې سیمې خراسان، بلخ او پښتانه هم د همدې جغرافیه خلک دي. د دوی ترمنځ کوم مستقیم تړاو نه دی ثابت شوی، خو کلتوري او تاریخي تړاو شته، ځکه چې دواړه د یوې جغرافیه خلک وو. د فارسیانو سره اړیکه څه ده؟ دا دین په ایران کې رسمي شو، د ساسانیانو په وخت کې پیاوړی شو، نو د دې دین مرکزی ځای ایران و. داسې ویل کیږي چې زردشت د عبادت پر مهال ووژل شو، خو کوم کره تاریخي ثبوت نشته چې څنګه ووژل شو او د چا لخوا څخه ووژل شو. د زردشت کتاب چې د اوستا په نوم باندې یادیږي، د هغه تعلیمات چې په شفاهي ډول انتقال شول او بیا وروسته ولیکل شول. د هغه د مړینې څخه وروسته دین ورو ورو خپرېده، خو لا منظم نه و. اوس په دې هم خبرې وکړو چې سوونه کاله وروسته هخامنشیانو ولې دا دین ومانه. دا دین د سیمې موجود دین و، د یووالي لپاره مناسب و، که څه هم 1200 کاله پخوانی و، خو لا ژوندی و. کله چې سکندر مقدوني په فارس باندې حمله وکړه او فارس یې ونیوه، ډیر زیات مذهبي مرکزونه یې ویجاړ کړه، د فارس کتابخانې وسوځولې، او داسې ویل کیږي چې د اوستا ډیر زیات کتابونه یې وسېزل. یعنی د اوسنۍ اوستا تر ډیره حده پورې په پخواني بڼه باندې نه ده پاتې. د هغې څخه وروسته زردشت دین ورو ورو کمزوری شو او هغه خپل ماهیت یې د لاسه ورکړ. خو د ساسانیانو په واکمنېدو سره دا دین بیرته راژوندی شو. د دوی په دوره کې زردشت دین ته ډیر زیات رشد ورکول شو او دین پکې رسمي شو. اوستا راټوله شوه، مبدان چې د زردشت دین لکه عالمان چې دي بیرته ځواکمن شول. خو په دې دین کې هم ځینې تغییرات راغله، یعنی بدل شو او ځینې نوي روایتونه ورسره وتړل شو. خو په دې وخت کې عیسویت دین ډیر په چټکۍ سره مخ په وړاندې روانو. یعنی د روم د امپراتورۍ په قلمرو کې
ډیر زیات پرمختللی و. نو ساسانیانو دا خطر ګڼلو چې امکان لري چې دغه دین د فارس امپراتورۍ ته هم راننوځي او په چټکۍ سره د دوی په امپراتورۍ کې هم خپور شي. دا خپل هویت ته یو خطر ګڼلو. نو د همدې د خاطره ساسانیانو دا پریکړه وکړه ترڅو د سیمې او د ایران هغه پخواني مذهب راوباسي او په همدې صورت کې زردشت دین ته ډیره زیاته ترجیح ورکړه او پیاوړی یې کړ د هویت او د خپلې امپراتورۍ د ساتلو لپاره. خو کله چې اسلام راغی او د اسلامي خلیفہ حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چې کله فارس فتح شو ډیر خلک مسلمانان شو او زردشتي دین رو په کمیدو شو. په اوسني وختونو کې د زردشت پیروان په ایران کې او په هند کې دي چې په هند کې دوی ته پارسیان وایي. زردشت دین لا ژوندی دی خو محدود دی. زردشت یو انسان چې د هغه فکر د امپراتوریو له لارې تیر شو، بدل شو، کمزوری شو، خو بیا هم تر نن ورځې ژوندی پاتې شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دینونه د وخت په تیریدو سره بدلیږي؟ زرګونه کاله مخکې کله چې انسان د طبیعت له بدلونونو سره ژوند کاوه او د پسرلي راتګ د نوي ژوند نښه بلله، هماغه وخت یو جشن پیدا شو چې نوم یې نوروز و. نوروز څه شی دی؟ نوروز څه معنا لري؟ نوروز د نوي ورځ پیل، د پسرلي پیل، د طبیعت بیا ژوندی کېدل دي. دا جشن د زردشت له راتګ څخه مخکې هم موجود او د آریایي خلکو د ژوند یوه مهمه برخه وه. د زردشت سره اړیکه څه ده؟ کله چې زردشت راڅرګند شو هغه نوروز ختم نه کړ بلکې هغه ته روحاني او اخلاقي معنا ورکړه. د هغه په فلسفه کې رڼا د تیارو پر وړاندې بریا مومي، پاکي او نوی پیل پکې ډیر مهم و. نو نوروز د همدې فکر یو ژوندی مثال شو. د زردشتي فلسفې له مخې نوروز یوازې یو جشن نه دی بلکې یو پیغام لري. د ژمي پیل، د تیارو ختم، د پسرلي پیل، د رڼا او امید پیل چې دا د انسان د ژوند سره مستقیم تړاو لري. اوس به هم د نوروز په نړیوال اهمیت خبرې وکړو. نن ورځ شاوخوا 300 میلیونه انسانان نوروز لمانځي چې دا د نړۍ له لویو کلتوري جشنونو څخه ګڼل کیږي. په 2009 میلادي کال کې یونسکو د نوروز ورځ ناملموس نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړ او په 2010 میلادي کال کې ملګرو ملتونو نوروز نړیوال جشن اعلان کړ چې د مارچ 21مه رسمي ورځ وټاکل. نوروز نن په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، د هند ځینې سیمې او د نړۍ په نورو ځایونو کې هم دا لمانځل کیږي. د دې څخه دا څرګندېږي چې نوروز
یوازې د یوې سیمې پورې اړه نه لري بلکې دا د مختلفو سیمو او هیوادونو مشترک کلتوري میراث دی. نوروز په بیلابیلو سیمو کې په مختلف ډولونو سره لمانځل کیږي او مختلف دودونه لري چې مهمه د کور پاکول، ځانګړي خواړه، دودیز خوراکونه تیاریږي، کورنۍ غونډې، خلک له خپلو خپلوانو سره یوځای کیږي، طبیعت ته تلل، د پسرلي هرکلی جشن او خوشحالي لمانځي، موسیقي وي، میلې وي او محفلونه وي. خو راځئ اوس بری شو خپل ګران هیواد افغانستان ته چې په افغانستان کې نوروز څه رقم لمانځل کیږي. په افغانستان کې نوروز یو خاص اهمیت لري، خصوصا په مزار شریف کې چې د نوي کال په ورځ په روزې شریفې کې جنډه پورته کیږي او زرګونه خلک پکې ګډون کوي. اوس به هم مزار شریف، روزه، جنډه او اسلامي باورونه لږ ژور تشریح کړو او پیل به هم د مزار شریف څخه وکړو. مزار شریف یوازې یو ښار نه دی بلکې دا هغه ځای دی چې پکې تاریخ، عقیده، کلتور او احساسات یوځای شوي دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دا روزه شریفه کوم ځای دی، څوک یې جوړونکی دی او ولې خلک باور لري چې دا د حضرت علی رضی الله عنه قبر دی. د مزار شریف دا زیارت یعنی روزه شریفه د 12مې پیړۍ په شاوخوا کې جوړه شوې ده. روایتونه داسې وایي چې د سلجوقي دورې په وخت کې یو ځای کشف شو چې خلکو باور درلوده چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه د قبر سره تړاو لري او وروسته د واکمنانو لخوا هلته دا ودانۍ جوړه شوه او دا ځای د زیارت په توګه مشهور شو. اوس به دا هم لږ واضح کړو چې ولې خلک باور کوي چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه قبر دی، حال دا چې حضرت علی کرم الله وجهه زرګونه کیلومتره لرې په منځني ختیځ کې شهید کړی شو. ځینې روایتونه داسې دي کله چې حضرت علی کرم الله وجهه شهید کړی شو داغه د شهادت څخه وروسته په اصل کې داغه قبر پټ ساتل شوی و، د امنیت لپاره یې ځای نه ښودل کېده. وروسته روایت پیدا شو چې د هغه جسد بلخ ته راوړل شوی دی. خو بیا ځینې اسلامي علما د دې سره مخالفت وښیي. هغوی په دې باور دي چې د حضرت علی کرم الله وجهه اصلي قبر په عراق بغداد کې دی. خو د دې څخه به داسې یو نتیجه واخلو چې دا یو ایمانی او ولسي باور دی، نه قطعي تاریخ چې حضرت علی کرم الله وجهه دی په مزار شریف کې ښخ شوی وي. یعنی کوم تاریخي شواهد نشته، هسې د خلکو باور دی چې دلته ښخ شوی دی. راځئ چې اوس په دې هم لږ نظر واچو چې د جنډې پورته کولو نه علاوه په افغانستان کې دا جشن څه رقم لمانځل کیږي. نوروز چې په افغانستان کې یو کلتوري جشن دی چې خلک یې د خوشحالۍ د نوي کال پیل خصوصا د پسرلي د راتګ په توګه لمانځي. په دې ورځ خلک خپل کورونه پاکوي چې د نوي ژوند نښه ګڼل کیږي.
ځانګړي خوراکونه تیاروي چې د هغې جملې څخه سمنک او هفت میوه ده. خلک سره راټولیږي، خپلوانو کره تګ راتګ کوي، باغونو او شنو ځایونو ته ځي، پسرلی لمانځي، میلې او جشنونه کوي، موسیقي، لوبې او محفلونه وي. او په کومو سیمو کې ډیر لمانځل کیږي؟ د افغانستان په شمال کې نوروز په ډیر حد سره لمانځل کیږي، خصوصا بلخ مزار شریف تر ټولو مشهور ځای دی. د جنډې مراسم او همدارنګه نور ډیر لوی جشنونه. په کابل ښار کې هم دا جشن په ډیر پرجوش رنګ سره لمانځل کیږي. خلک یو بل کره ځي، کورنۍ میلې جوړوي، جشنونه جوړوي، میلو ته ځي. هرات کې هم دا جشن په ډیر حد سره لمانځل کیږي، ځکه چې هرات هم یو کلتوري او تاریخي ښار دی. همدارنګه په بدخشان، تخار، سمنګان او نورو سیمو کې هم لمانځل کیږي. خو دا جشن په ټول افغانستان کې په یو رقم نه لمانځل کیږي، خصوصا په جنوبي او هغه سیمو کې چې پښتانه پکې ډیر میشت دي. دا جشن ډیر کمرنګه وي او په ځینې سیمو کې حتی هیڅ نه لمانځل کیږي. په ځینې سیمو کې سره دینی نظرونه فرق لري، کلتوري اختلافات شتون لري او همدارنګه نور مسائل. په افغانستان کې نوروز یوازې یو جشن نه دی، بلکې د کلتور، تاریخ او باور ګډه بڼه ده. او په افغانستان کې نوروز یوازې د پسرلي جشن هم نه دی، بلکې د خلکو د ژوند دودونو او امیدونو انعکاس دی. نو اوس راځو زموږ اصلي او مهمې پوښتنې ته. که نوروز دومره ژور کلتوري ریښه لري، نو ولې بیا ځینې او خصوصا په ډیر حد سره پښتانه دا ورځ نه لمانځي، حال دا چې پښتانه هم ځان د آریایي قومونو او یا کلتور یوه برخه ګڼي. په پښتنو باندې د اسلام اغیز کله چې اسلام د سیمې ته راغی، خلکو خپل پخواني دینونه پرېښودل، نوي اسلامي هویت خپل کړ. په اسلام کې هغه جشنونه منل کیږي چې د دین برخه وي. نور دینونه او دودونه نه لمانځل کیږي کوم چې علما نه مني. او یو علت همدام دی چې ډیر پښتانه نوروز د دین برخه نه ګڼي او نه یې لمانځي. بل علت دا هم کیدای شي چې دینی نظرونه. ځینې علما وایي نوروز د غیر اسلامي دورې جشن دی، نو باید ونه لمانځل شي. خو بیا ډیر خلک د دې نظریې سره مخالف دي او وایي چې دا یوازې یو کلتوري جشن دی او د دین خلاف هیڅ کېدای نشي. د پښتنو د نوروز نه لمانځل کېدل د هویت بدلون چې کله پښتانه د پخواني آریایي کلتور څخه اسلامي هویت ته داخل شول، نو نوی هویت د پخوانیو دودونو ځای ونیوه. او یو علت سیمه‌ایز توپیر هم کېدای شي. په افغانستان کې په شمالي سیمې کې نوروز ډیر لمانځل کیږي، خو په جنوبي او ختیځو سیمو کې کم دی. چیرته چې پښتانه زیات دي هلته نوروز لږ لمانځل کیږي. د پښتنو لپاره دین تر کلتور ډیر مهم ګڼل کیږي. نو هغه ځای چې دینی ریشه ونه لري او یا هغه دودونه چې دینی ریشه ونه لري ډیر وخت
نه منل کیږي او نه لمانځل کیږي. نو نوروز هم دینی ریشه نه لري ځکه چې تاسو ته مخکې ما ویلي چې دا د آریایي دودونو یوه برخه ده. نو دغه هم یو علت کیدی شي چې پښتانه نوروز نه لمانځي. خو دلته به یو مهم وضاحت ورکړو. دا نه ده چې پښتانه له خپل تاریخ نه خبره دي بلکې دوی خپل اوسنی هویت مهم ګڼي. پښتانه د آریایي تمدن برخه ده خو د هغوی لپاره اوسنی هویت اسلامي هویت دی. تاریخ یو دی خو انتخاب مختلف دی. پښتانه خپل تیر پیژني خو خپل حال انتخاب کړی دی چې هغه اسلامي هویت دی. خو اوس به یوه مهمه پوښتنه وکړو چې آیا انسان باید خپل پخوانی کلتور وساتي او که خپل نوی هویت؟ د دومره اوږده سفر او یا اوږدې ویډیو څخه وروسته به یوه جمله ور اضافه کړم چې تاریخ موږ ته وایي چې موږ څوک وو خو هویت دا ټاکي چې موږ څوک کېدل غواړو. دوستانو، ملګرو، عزیزانو، وطندارانو، د دې څخه مخکې چې دا پروګرام پای ته ورسوم دومره به ووایم چې دا کیسه یوازې د زردشت، نوروز او تاریخ نه ده. دا د انسان د فکر، باور او هویت کیسه ده. له آریایي زمانې څخه تر زردشت پورې، له امپراتوریو څخه تر دینونو پورې او له کلتور څخه تر ایمان پورې انسان تل د بدلون په حال کې پاتې شوی دی. ځینې دودونه بدل شول، ځینې باورونه پاتې شول او ځینې بیا د وخت په تېرېدو سره نوې معناوې واخیستې. نوروز پاتې شو خو د خلکو تعبیر بدل شو. زردشت هیر نه شو خو د هغه دین کمزوری شو او انسان تل د خپل هویت په لټه کې پاتې شوی دی. نو حقیقت دا نه دی چې تاریخ څوک لري بلکې دا دی چې هر قوم خپل تیر په خپل حال کې تفسیر کوي او په پای کې تاریخ موږ ته دا وایي چې موږ له کومه راغلي وو خو باور دا ټاکي چې موږ چیرته ځو. دوستانو، که چیرته ستاسو دا خپرونه خوښه شوې وي او غواړئ چې د تاریخ، کلتور او حقیقتونو داسې نور ژور بحثونه واورئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. ستاسو یو سبسکرایب زموږ لپاره یوازې یو عادت نه دی بلکې د دې هڅې ملاتړ دی چې رښتینی تاریخ تر تاسو ورسول شي. نور مو وخت نه نیسم، په خدای جل جلاله مسپارمه تر بلې خپرونې پورې خوشحاله او آباد اوسئ. په امن کې اوسئ، د خپل تاریخ قدر وکړئ او تل د حقیقت په لټه کې اوسئ. مننه چې تر اوسه پورې ما سره پاتې شوئ. خدای په امان، په الله مو سپارم.